تپوس ته چرته کې څوک وکي چې زما تپوس ته چرته کې څوک وکي وایي خدای خو دې پرې ډکه هدیره کي خو د ځان سره په زړه کې دا هم وایي خدای دې نه کي خدای دې نه کي خدای دې نه کي. د پروګرام د مخکې تو لپاره د باجوړ د ادب یو ځلانده ستوری ښاغلي باچا حیران صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او خپل کلام وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول حاضرینو ته سلام کوم. ستړي مشئ په خیر راغلئ هر کله راشئ. د غزل د نظم نه مخکې یو دوه ټپیزې دي چې یاره چې تلې ته ستا غم دی خالي مې پروت د زړګي چم دی زړه مې په دې قلم قلم دی د مینې یو ټولګی علم دی د بیلتانه سره د شام پورې پوځونه په نوکو زی زما د قسته تل دې د غیر وکړې مرسته زما په قام کې سرپرسته د زنده‌باد په ناره مسته راشه چې چل د ژوندانه در وښایم. غزل یو دوه درې شعر دي چې شعرعلمه ووایه ګلیار صاحب یو ټپیزه راغه ووایه چې کور دې خالي مشه د غمه ورځ به دې چرته نشي سمه ټوپک دې ښه که د قلمه الله دې خوار که شعرعلمه د تمکو په پاڼو چا کړي مرګونه. مننه جی ټیم لګ دی جی نه بس مننه جی. تا چې قدم په بل لاره په بل لور واغسته تا چې قدم په بل لاره په بل لور واغسته لکه چینار مې دی ګوګل دننه اور واغسته او اغیار راغلی لر او بر پښتونه څه به کوو اغیار راغلی لر او بر پښتونه څه به کوو نن یې پامیر واغسته سار له یې کیمور واغسته او ماله به ولې د اختر په ورځ جړا نه راځي ماله به ولې د اختر په ورځ جړا نه راځي ځان له شمله تاله مې تور کمیس په پور واغېسته. دا نظم دی په دې حالاتو مې لیکلی دی چې ای د لوی شان مالکه ای د درست جهان مالکه ای د لوی شان مالکه ای د درست جهان مالکه تر څو به داسې مظلومان په سترګو سرو جاړي تر څو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي د جاګیردار بچي ته وګوره په سور پروت دی زما بچی دلته دل وږي نه نسکور پروت دی تبې نیولی دی په غېږه کې د مور پروت دی دومره تود شوی دی چې زه وایم که په اور پروت دی ای د لوی شان مالکه ای د درست جهان مالکه څه به وده شي چې وده شي په ودو جاړي تر څو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي. بل بند دی چې د کور په ور راته څه بل قسم سړی ولاړ دی زما خوښ نه دی که څوک خپلی او که پردی ولاړ دی زما احساس ګوته په خوله دی لیونی ولاړ دی د خوشحال خان تاریخ مې مخې ته ژوندی ولاړ دی ای د لوی شان مالکه ای د درست جهان مالکه څوک د جومات په دالانه څوک په حجرو جاړي تر څو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي. مننه جي. د اوسني دور بېشکه فلسفه ورانه ده خلک وران شوی هسې وایي زمانه ورانه ده د ناستې ځای پاتې نه دی اندازه ورانه ده د پښتانه لالي نه هم خپله قیصه ورانه ده ای د لوی شان مالکه ای د درست جهان مالکه بېوسه خلک په دې پاتې ورځو شپو جاړي تر څو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي. مننه دي ډېره مهرباني. بل بند دی چې دا دې څوک نه وایي چې اوس ورځې د مینې رالې دا دې څوک نه وایي چې اوس ورځې رنګینې راغلې اوښې وچې شوې په سترګو کې وینې رالې سرتور سرونه ګیرې رماجبینې رالې ای د لوی شان مالکه ای د درست جهان مالکه سرتور سرونه په قبرونو د بچو جاړي تر څو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي. مننه جي. اخري بند دی چې راغلو خلکو د خپل ځان سره سم راوړی د پښتون کور له یې د ټولې نړۍ غم راوړی
ټوپک د سر وخوري بچي له مې قلم راوړی ما وله فکر د دې خاورې د علم راوړی ای د لوی شان مالکه ای د در جهان مالکه سړی حیران شي په راپورې دروازو جاړي تر څو به داسې وږي تږي په غرمو جاړي ستاسو د توجه یو جهان مالک